کله د مصحف او قرآن موجود او داغه باوجود په موبایل کې تلاوت کول څنګه دي دا طریقه یادول بکار دي چې قرآن په کم څه باندې لیکلی نو په هر څه باندې د مصحف اطلاق نه کیږي پورا خو دومره دا چې تلاوت په کم څه باندې لیکل شوی او سړی تلاوت کوي نو هغه سړی ته قرآن تلاوت اجر ملاویږي ان شاء الله تعالی او دې تقاری او تعلی ویل کیږي دا جدا چې د مصحف باندې د قرآن اطلاق نه کیږي ځکه دا مصحف چې دا موبایل چې د باندې د قرآن اطلاق نه کیږي خو د موبایل کې کوم شی په سکرین باندې لیکل شوی کدا ذکر لیکل شوی کدا قرآن آیت لیکل شوی د قرآن ویل کیږي او ان شاء الله د قرآن ثواب الله رب العالمین سره لور کوي نو په دې باب کې ډېر تکلف نشته چې سړی په مصحف کې عادت نه قرآن کې تلاوت کوي ځکه دا د سلف په طریقه دا و چې قرآن کې به تلاوت کو قرآن ته به قتل او د قرآن د قتل ځان له مستقل اجر د اجر سړی ته ملاويږي نو قرآن ته قتل بغیر یو کمل غره په موبایل کې تلاوت کې ان شاء الله په دې باب کې سهارج نشته ډېری به مسلې ګرانوي نه قرآن او حدیث کې توسل راغله